شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية when he speaks. تيمية نفسه, and yet his name, his books, his legacy is known to every single one of you. Ibn Taymiyyah. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. دا انسان یو ناشنا تاریخ لري. د خپل زمانه په مشهور با اثر او با حزم شخصیتو کې شمارل کیږي. د باره کې ناشنا خبره ده چې په خپل وخت کې د تور یو قلم دوړو نه ډېر په جوش او جذبې سره کار اخیستی دی. جنگیز خان او دغه اولاد کوم چې په لږ وخت کې ښارونه ړنګول، د خلکو عزت، وینې او مالونه به لوټ کول. په دغه زمانه کې داسې څوک موجود نه و چې دوی مخنیوي کړی وي. کله چې دوی د شام ځمکې ته راورسېدل نو په دغه ځای کې ابن تیمیه رحمه الله د دې خلکو لپاره اخرنی گزار ثابت شو او دې تاتارو ته د شام په ځمکه باندې داسې شکست میلاو شو چې دوی د هغې نه بعد د بغداد نه دې خوا چېرته حمله نه وکړي. ابن تیمیه رحمه الله د خپلې زمانې ناشنا صلاحیتونو والا انسان و چې دغه زمانې خلک ورته هم حیرانېدل. د په هره موضوع باندې کتابونه لیکلي دي، که غطیب دی، که منطق دی، که فلسفه ده، که قرآن، حدیث، تفسیر، اصول، په هر څه باندې د کتابونه لیکلي دي او څوک چې په کوم ځای کې خطا شوی دی په هغه باندې رد هم کړی دی. خو د ده په زمانه کې داسې علما او عوام موجود وو چې هغه د په خلاف وو او نسبه زمانه کې هم داسې خلک موجود دي. د امریکې یو امبیسیډر دی، هغه یو کتاب لیکلی دی او په دغه کتاب کې دا لیکلي دي وایي نن سبا چې په مسلمانانو کې څومره هم شدت پسنده تنظیمونه موجود دي او د دې ټولو تنظیمونو هغه جړله او بنیاد ابن تیمیه رحمه الله دی. نو په دې خبره کې څومره صداقت پروت دی او اخر دا خلک د دهشتګردۍ د نسبت ابن تیمیه رحمه الله ته ولیکئ د دې وجه سره. نو ملګرو نن به مونږ د دې انسان د تاریخ تحقیقي طور باندې مطالعه کوو. نو راځئ زموږ سره. نو ملګرو په کومه زمانه کې چې صلاح الدین ایوبي عیسایانو له شکست ورکړو د حطین په میدان کې، بیا د هغې نه بعد مسلمانان فاتحانان داس کې بیت المقدس ته ور داخل شو، هغه یې فتح کړو. نو په دغه ورځو کې د منګولیا په علاقې کې یو کس مشر کړی شو د جنګیز خان په نوم باندې. د خپلې قبیلې لپاره مشر وټاکلی شو. د هغې نه بعد دغه جنګیز خان ورو فتوحات حاصلول، جنګونه یې کول، تر دې چې دا ټول چین د په قبضه کې راغی. چین د فتح کولو نه بعد جنګیز خان حمله وکړله په خوارزمي سلطنت باندې. د دغه ځای بادشاه او دغه فوج ټول تس نس شو، ختم شو او په دغه ځای باندې د جنګیز خان حکومت راغی. بیا دغه فتح نه څو ورځې بعد جنګیز خان وفات شو. د وفات نه مخکې د خپل سلطنت په خپلو بچو کې تقسیم کو. دغه شان د ایران دا طرف د یو ځای په حصه کې راغی، یعنی د زامنو په دغه ځای باندې حکومت کوو تر دې چې هلاکو خان دغه ځای بادشاه وګرځېدو. هلاکو خان چې کله مشري میلاو شوه نو هغه اولنۍ حمله وکړله په بغداد باندې. د بغداد هغه لایبرري بیت الحکمت هغه یې وسوځوله، د هغې کتابونه یې درې فرات ته ورغوزار کړل. په لکونو انسانان یې په دغه ځای کې ووجل او دومره بدبو سیوا شوه چې دغه هلاکو خان پخپله د کلي نه بهر ته ووتو او په لرې ځای کې خپلې خیمې ولګولې. بدبو د وجې نه څوک په بغداد ښار کې پاتې کېدی نه شو، دومره قتل عام شوی و. د بغداد د فتح کولو نه بعد هلاکو خان د اراده وکړله چې شام او مصر دا ټولې علاقې په خپله قبضه کې راولي. دې دپاره هغه د شام په علاقو باندې حملې شروع کړې او د دې مقصد د حاصلولو دپاره تاتارو حمله وکړله د حران په علاقې باندې. د حران په دې علاقه کې عبدالحلیم اوسېدو او د دې عضوی د احمد په نوم باندې، کوم چې وروسته بیا د تقی الدین ابن تیمیه رحمه الله په نوم باندې مشهور شوی دی. په دغه وخت کې ابن تیمیه د 15 کالو نو کله چې په دغه علاقې باندې حمله وشوله نو عبدالحلیم راولګېد، خپل ټول زامن د ځان سره کړو او د حران علاقې نه د شپې را روان شو دمشق طرف ته. ویل کېږي چې تاتارو په دې پسې ډېره منډه وواله د یو ځای پورې، لیکن دوی را لاندې نه کړو او بالاخر عبدالحلیم د خپل بچو سره دمشق ته په رارسېدو کې کامیاب شو. نو د عبدالحلیم دمشق ته راغی او په دغه زمانه کې د علم دپاره یو مرکز و. دې راولګېدو په دغه ځای کې د خپل زوی تربیت هم شروع کړو او په خپله یې هم د دارالحدیث په دغه مدرسې کې تدریس شروع کړو. د ابن تیمیه رحمه الله باره کې راځي چې د وړوکوالي نه د حافظه ډېره تیزه وه چې یو پیره به یو کتاب مطالعه کړو نو هغه به ټول زړه په ذهن کې کېناستو او دا داسې ناشنا خبره وه چې خلک ورته حیرانېدل. نو د عبدالحلیم په دغه زمانه کې ډېر مقبول انسان و، د خلکو سره ډېره مینه وه او د فتوی کار به هم ده کوو. د دین په ډېرو مسایلو کې به ده ته رجوع کېدله. نو غرض مې دا دی چې ابن تیمیه رحمه الله په داسې خاندان کې پیدا شوی و د هغوی تعلق د دین سره ډېر سیوا و. ابن تیمیه په نیکونو کې اکثر علما تیر شوي و، دې وجې نه د هغه په کورنۍ کې د علم موجود و. تر دې چې د ابن تیمیه را نسبت تیمیه ته کېږي
او دا د پنیاګانو کې زنانه تیر شوی و او چې هغه ډیره واعظه و او نصیحتونه به خلکو ته کول او دیندار زنانه و په دین باندې مشهور و دی وجنه دغه زنانه چې څومره مزامن دي رسته دغه نسبت دغه تیمیه ته شوی دی تر دې چې دا نسبت د شیخ الاسلام ابن تیمیه سره ډیر مشهور شو او نن سبا هم خلک دغه ابن تیمیه په دینوم سره پیژني ابن تیمیه رحمه الله په خپل کتاب کې دا لیکلي دي وایي زما ولنی استاد زما خپل پلار دی ما د هغه علم زده کړی دی او زما د علم شروعات هم د هغه نه شوي دي نو دغه شان دا سلسله روانه وه تر دې چې په 682 هجرۍ کې د شیخ الاسلام پلار عبدالحلیم وفات شو کله چې دی وفات شو په دغه وخت کې د ابن تیمیه رحمه الله عمر 18 کالو ته رسېدلی او دته د خپل پلار هغه منصب وروسته پاتې شو خلکو هم ابن تیمیه رحمه الله له زیور کو او هغه د خپل پلار په مسند باندې کېناستو په تاریخي روایتو کې راځي و ابن تیمیه رحمه الله اموي مسجد ته راغی کوم چې نن سبا هم موجود دی د سیریې په دغه علاقه کې وایي په دغه ځای کې خلکو ته بیان وکړو او په دې کې اکثر علما ناسو و ابن تیمیه رحمه الله چې په بسم الله الرحمن الرحیم باندې دومره نکتې اوچتې کړې دومره بحث یې پرې وکړو ژور چې علما دنه ډېر متاثره شو تر دې چې شیخ تاج الدین رحمه الله هغه راولګېدو او د ابن تیمیه رحمه الله دا ټول تقریر یې په الفاظو کې ولیکو او دغه رسالې به د ځان سره محفوظ کړه نو دا ولنی بیان و چې په دې سره ابن تیمیه رحمه الله ډېر مشهور شو وایي دې چې به کله د کور نه جومات ته راتلو نو په لار به د سره یو یهودي میلاوېدو هر ورځ به یې د سره بحث کوو تر دې چې یو ورځ دغه یهودي وایي د ځان سره راوستو دغه جامعه اموي ته او په دغه ځای کې هغه یهودي کلمه وویل مسلمان شو دا د شیخ الاسلام د وړوکوالي کارنامه ده نو دغه شان شیخ الاسلام فتوی ورکولې د اجازت ورکړل شوی د فتوی ورکولو یعنې دا یو قسمه مفتي په دغه زمانه کې تر دې چې په 652 هجرۍ کې شیخ الاسلام لاړو عمرې له یا حج له او کله چې د هغې نه واپس راغی یو حادثه مخې ته راغله حادثه دا وه چې شام په علاقې کې یو عیسایي راولګېدو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړله وایي کله چې ابن تیمیه ته پته ولګېده نو هغه په دې باندې ډېر زیات غصه شو او زر یې حکومت وقت ته دا خبر وسپارله چې تاسو د ده په خلاف باندې اکشن واخلئ وایي حکومتي سطحه باندې دغه عیسایي ته وویلی شو چې ته که چېرته مسلمان شي نو تا ته معافي میلاو شي وایي کله چې ابن تیمیه ته دا خبر راورسېده نو هغه ډېر غصه شو او دا خبره یې وکړله چې نه ده له ټول ناول سزا ورکول پکار دي دغه کار کم چې ده کړی دی دا خبره ډیره تیزه شوله تر دې چې حاکم یې وخت راولګېدو او شیخ الاسلام یې جیل ته واچو دا د ابن تیمیه رحمه الله په زندګۍ کې اولنی ځل و چې هغه پکې جیل ته لاړو نو بیا په دغه جیل کې ابن تیمیه یو کتاب ولیکو د صارم المسلول علی شاتم رسول په نوم باندې دا کتاب ډیر مشهور شو او نن سبا هم ډیر چاپ کېږي او خلک یې ګوري خو بیا لږه زمانه بعد ابن تیمیه له جیل نه آزاد شو د دغه ازادۍ نه بعد ابن تیمیه خپل هغه درس او تدریس ته راواپس شو خپل غزول کاری دوباره شروع کو تر دې چې 699 هجری رااله او دغه وخت چې د بغداد نه تاتار راولګېدل او په شام باندې غټه حمله وکړله په دغه زمانه کې د شام په علاقې باندې د مملوک حکومت او دغه زماني مملوکي بادشاه رکن الدین راولګېدو او د تاتارو د حملې په خلاف خپل دفاع وکړله د دې دوه په مابین کې غټ جنگ وشو او دغه جنگ په نتیجه کې د مملوکو د حکمران ته شکست میلاو شو او د شام د اکثري علاقې د تاتارو په لاس کې ورغللې نو تاتار راولګېدل او د دمشق په دغه علاقو باندې حملې شروع کړې تر دې چې د دمشق کومه قلعه وه هغه محاصره کړله او بار بار په مختلفو کلو باندې حملې کولې نو کله چې ابن تیمیه رحمه الله دې صورتحال ته وکتل نو هغه خپل هغه تدریس او فتاوی چېرته کېښودې او د تاتارو په خلاف د جنگ میدان ته راکوز شو ابن تیمیه رحمه الله ولګېدو د شام په دې علاقو کې وګرځېدو خلکو له دعوتونه شروع کړل تسلي به خلکو له ورکوله او دا خبره به کوله چې تاسو تسلیمېږئ مو تاتارو ته ابن کثیر رحمه الله خپل کتاب البدایه والنهایه کې دا لیکلي دي وکله چې تاتارو د دمشق دغه قلعه محاصره کړې وه نو شیخ الاسلام د دغه قلعې والا خلکو ته یو خط ولیکو او په خط کې ورته دا ولیکل چې تاسو چېرته هم دې خلکو ته تسلیمېږئ مو تر دې که ستاسو سره هېڅ هم پاتې نه په دې قلعه کې صرف کمر د سره پاتې یو کمر نو هغه هم چېرته دغه تاتارو له ور نه کوي که په تاسو کې طاقت موجود وي د مخکینۍ چې کومه حمله شوې وه د تاتارو په دغه حمله کې ډېر مسلمانان هغو قید کړي وو د ځان سره یې بولي بغداد ته دې وجې نه شیخ الاسلام نور علما د ځان سره کړو او د دغه بادشاه محمود غازان خواله ورغی محمود غازان د هلاکو خان په اولادو کې و د خپل نوم غازان خان و خو دې مسلمان شو خپل اسلام یې ښکاره کو خلکو ته یې دا وویل چې زه مسلمان یم په خپل علاقو کې د چنګیز خان هغه قوانین ختم کړو او برای نام اسلامي نظام یې قایم کو مورخین په خپل کتابونو کې لیکلي دي وایي د دې خبرې نه مقصد دا و چې زه به خلکو د خپل ایمان ظاهر کړم اسلام او دې له وجې نه د شام او مصر د علاقې نیول به ماته اسان شي خو والله اعلم چې په دې خبره کې څومره صداقت دی خو بالاخر شیخ الاسلام دغه محمود غازان خواله راغی او د هغه سره میلاو شو
په دې ملاقات کې ابن تیمیه رحم الله ډېرې سختې خبرې وکړې د محمود غازان ته او ده ته دا خبره وکړه چې ته خپل د دعوه کې چې زه مسلمان یم ته ځان سره موازین ساتي او مسلمان قاضي د ځان سره ساتي حالانکې تر مسلمانانو په علاقو باندې حملې کې د مسلمانانو قیدیان راولي او هغه ظلم دې شروع کړی دی کوم چې ستا پلار او نیکه هم نه دي کړي یعنې ستا پلار او نیکه هلاکو خان او چنګیز خان دومره ظالمان نه وو لکه څومره چې ته یې او شیخ الاسلام دا خبره په ډېر جوش او جذبې سره وکړله تر دې چې د هغه سره خواته کوم علما موجود وو او هغوی د خپلې جامې په ځان پسې راغونډې کړلې او دا یره وه ورسره چې اوس به دا محمود غازان د دې شیخ الاسلام سر وهي او دله په دې وینو باندې به موږ رنګ کېږو وایي محمود غازان د ابن تیمیه دې خبرو نه ډېر متاثره شو دې ورته ډېر بهادر انسان ښکاره شو وایي دې ته دا ووایي چې زه بالکل حمله نه کومه په شام باندې د هغې نه شاته شو او شیخ الاسلام دې دا ووایي چې ته لاس اوچت کړه او زما لپاره دعا وکړه و ابن تیمیه رحم الله لاسونه اوچت کړه او دا دعا یې وکړه وایي یا الله که دا محمود غازان چېرته شام ته راغلی دې علاقو ته دې دپاره چې ستا کلمه اوچته شي ستا د دین دپاره دې جهاد کوي نو یا الله ته د مدد وکړه د حکمراني نور مضبوطه کړه او خلک د ده تابعدار وګرځوه او یا الله که دې چېرته په غلط اراده باندې راغلی د ده مقصد شر او فساد خورولي ستا په دې ځمکه باندې نو یا الله د ده حکومت ختم کړه طاقت یې کمزوری کړه او د ده د املا ماته کړه دا خیري وکړه ابن تیمیه د محمود غازان مخامخ و هغه ابن تیمیه سره دا وعده وکړله چې زه به د شام په علاقې باندې حمله نه کومه او دا غزې نه یې هغه ښه په عزت او تکریم سره راواپس کړو دمشق ته یې راورسو نو دې محمود غازان د شیخ الاسلام سره دا وعده کړې وه چې زه به ستاسو قیدیان در پرېږدمه او د شام په علاقې به زه حمله نه کوم نو ابن تیمیه رحم الله د خبرې باندې عمل وکړو دمشق ته راغی او په دې کې خپل غزول کار دوباره جاري کو یعنی درس او تدریس خو تقریبا 2-3 میاشتې بعد دوباره دا خبره خوره شوله چې محمود غازان خپل وعده ماته کړې ده او دوباره په شام باندې حمله کول غواړي کله چې ابن تیمیه ته خبر راورسېدو نو هغه ډېر په غم غوسه کې راغی او دا کوششونه شروع کړو چې په کومې طریقې سره دا تاتار منع کړي شام ته د راتلو نه دې دپاره هغه خلکو ته بیانات شروع کړل ځای په ځای خلکو له ډاډګیرانو ورکوله او دا خبره یې کوله چې تاسو ثابت قدم پاتې شئ او تاتارو نه یریږئ مو نو په دغه وخت کې دا خبر هم خوره شوله چې د محمود غازان هغه لښکرې شام طرف ته را روانې دي نو د دې خبر د وجې نه په شام کې ډېره یره خوره شوله ځای په ځای باندې اعلانونه وشو چې د چا سره هم خپله سورلی وي سامان وغیره ورسره وي نو هغه دي زر تر زره د شام د علاقې نه وځي ځکه چې تاتار په دې ځای باندې حملې کولو والې دي دې وجې نه پرله پسې خلک ور روان شو د شام نه ووتل او نورو علاقو کې خواره شو خو ابن تیمیه خپل کوشش جاري وساتو وایي خلکو ته به یې قسم وخوړو چې زما دې په الله قسمي چې دې پیرله به موږ غالبه کېږو په دې تاتارو باندې د دې سره سره ابن تیمیه رحم الله دا اراده وکړله چې مصر ته راشي او کومک د ځان سره کړي چې د تاتارو مقابله وکړي دې لپاره هغه مصر ته راغی او دغه زمانې چې کوم بادشاه و سلطان محمد رکن الدین ابن قلاوون د هغه سره میلاو شو او بار بار هغه ته نصیحت وکړو په هغه کې جوش او جذبه سیوا کړه دې خبرې طرف ته چې ته ضرور زموږ مدد وکړه د خپلو لښکرو سره راشه شام طرف ته او تاتار منع کړه چې شام ته داخل نشي لیکن دې سلطان د مخکینی شکست میلاو شوی و دې ډېر یریدلی و د هغې نه او دې دا نه غوښتله چې دوباره دې د شکست میلاو شي دې د وجې نه دې نه راضي کېدو لیکن د ابن تیمیه رحم الله په دې ژبه کې لا ډېر اثر ایښودی و د دې بادشاه ته نصیحتونه وکړو د جهاد ترغیب یې ورته ورکړو او په جوش کې یې راوستو ده ته یې قسم وخوړو چې موږ به دې پیله غالبه کېږو په تاتارو باندې او بالاخر دغه مملوکي سلطان د ابن تیمیه دا خبره ومنله او لښکرې تیارې کړې د تاتارو په خلاف دې نه بعد ابن تیمیه دوباره راغی شام ته او خلک یې دوباره دغه شان تیارول او دا دعوت به یې خلکو ته کوو چې تاسو په شام کې ایثار شئ په دغه زمانه کې ابن تیمیه هغه مناظرې پرېښودې وي کتابونه لیکل او تدریس هر څه سیټ ته ایښودي وو صرف او صرف دا کوشش شروع کړی و چې خلک راغونډ کړي د هغوی اتحاد مات نه کړي خو دلته مسله دا وه چې په خلکو کې دا خبره مشهوره شوله چې آیا د دې تاتارو سره دا جنګ کول جایز دي او که نه ځکه چې هغوی خپل ځان ته مسلمانان وایي په دې وجې نه ابن تیمیه رحم الله راولګېدو یو فتوی جاري کړله او په هغې کې دا ولیکل چې د دې تاتارو مثال د خوارجو دی دوی ځان ته مسلمانان وایي لیکن بیا رالګي مسلمانان وجني د مسلمانانو نه قیدیان نیسي د هغوی نه مالونه اخلي د هغوی وینه تویې کوي د هغوی غلامان کوي دې وجې نه د دې خلکو سره بالکل جنګ جایز دی جنګ د دوی سره روا دی بله دفاع پکار ده د دوی په خلاف ابن تیمیه رحم الله دې حده پورې دا خبره کړې وه وایي که چېرته زما په سر باندې قرآن کریم پروت وي که نه او زه د دې تاتارو په صف کې ولاړ نو بیا ما قتل کوي یعنې په ما باندې به بیا زړه نه خوږوئ چې دې مسلمان دی نو دا هغه موقفه فتوا وه چې دغه زمانې خلک پرې راجمع شو د تاتارو په خلاف لیکن نن سبا زمانه کې دا خبره ډېره مشهوره شوې ده د ابن تیمیه رحم الله دغه فتوا اما تاسو په اوله کې وي
چې د امریکا چې کوم امبیسډر دی هغه خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې نن سبا په مسلمانانو کې کم شدت پسند خلک دي څومره تنظیمونه دي او د هغې بنیاد او جړله ابن تیمیه رحمه الله دی دا ټول د هغه بچي دي هغه دا خبره د دې فتوی د وجې نه کړې ده حالیا کې د ابن تیمیه رحمه الله چې کوم موقف د جهاد باره کې هغه کې ښه تفصیلي بیان کېدلی شي او هغې باندې سړی هله پوه شي د هغه په موقف باندې کله چې د هغه کتابونه مطالعه کړي نو دا یوه غلط فهمي ده چې د باره کې خوره شوې ده بالاخر دغه سلطان د مصر نه راغی شام ته خپلو لښکرو سره او تاتار هم دغه ځینه را روانو ابن تیمیه دغه سلطان سره راغی د شقحب علاقې ته او په دغه علاقه کې یو میدان و چې هغې کې دا ټول لښکر راجمع کړی شو و ابن تیمیه به په آس باندې کېناستو او په دې ټولو خیمو باندې به ګرځېدو دغه لښکر والا خلکو ته مجاهدینو ته به تقریرونه کول په هغو کې به یې جذبه پیدا کوله جهاد طرف ته د هغو حوصله افزایي به یې کوله مورخینو لیکلي دي وایي ابن تیمیه رحمه الله دې خبرو دومره اثر کړی په دې سلطان باندې په دې خلکو باندې چې دغه سلطان محمد رکن الدین دوی د خپل اس د خپې په زنځیرانو باندې تړلی په دغه میدان کې او دا خبره به یې کوله چې په دې جنګ کې به یا زمرمه بخپله او یا به تاتارو ته شکست میلاویږي په دې میدان کې نو دغه شان په دې میدان کې انتظار کوو تر دې چې تاتار د خپل لښکرو سره راورسېدل په دې ځای کې د دواړو طرفونه صفونه برابر شو او تقریبا د مازدیګر ټیم و چې دې دواړو لښکرو په یو بل باندې حمله وکړله په دې میدان کې ډېر سخت جنګ وشو مورخینو لیکلي دي په ابن تیمیه په خپل اس باندې ناسو او کوم چې مقدمه وه د لښکر په هغې کې مخې ته روان و د دښمن سره جنګېدو دې وجې نه په دې لښکر کې موجود د نور خلکو په زړونو کې حوصله پیدا شوه او هغوی نور هم سخته حمله وکړله په دې تاتارو باندې په اوله کې وایي تاتار غالبه شو پر مسلمانانو چې کومه میمنه وه ښی طرف ته لښکر و نو په هغې باندې تاتارو سخته حمله وکړله او د هغې چې کوم کمانډر و حسام الدین هغه په دغه حمله کې شهید کړی شو لیکن بیا د بل طرف نه یو مسلمان کمانډر راغی د ښی طرف ته او دغه مسلمانانو دفاع یې وکړله او دا جنګ یې کوو تر دې چې ماښام شو تیاري د وجې نه دغه جنګ په دې ځای کې وختي طور باندې ختم شو نو په دغه ځای کې مسلمانانو خپل ځان تیار کړو او کله چې سحر وختي و نو په دغه ټیم کې د تاتار چې کوم لښکر و دوی راغلل دغه نهر طرف ته او اوبه یې څکلې لیکن په دغه دوران کې مسلمانان دوی پسې راورسېدل او په دوی باندې سحر وختي چې رڼا هم لا پوره نه وه پرېوتې په ځمکه باندې په دوی باندې سخته حمله وکړله دا حمله د غشو په صورت کې وه او کله چې رڼا سې واشو په ځمکه باندې نو بیا دې لښکر مجموعي طور باندې دغه تاتارو باندې حمله وکړله او دا حمله دومره شدید وه چې په لږ وخت کې د تاتارو هغه لښکر مات شو د هغوی صفونه مات شو هغوی میدان پرېښودو او له دغه ځینه وتښتېدل مسلمانانو ته تاریخي فتحه میلاو شوه او دا داسې فتحه وه چې په دې سره تاتارو غټ مخنیوی وشو د دې نه بعد د چنګیز خان د اولادو چېرته هم د مسلمانانو یو علاقه نه وه قبضه کړې د هغوی دپاره اخرنی او اولنی شکست و د ابن تیمیه د مسلمانانو د دې لښکر او د سلطان محمد رکن الدین ابن قلاوون سره دمشق ته را داخل شو په دغه ځای کې عوامو ډېر غټ استقبال وکړو د ابن تیمیه رحمه الله دغه په نوم باندې نعرې ووالې شوې او په خلکو کې د دغه مقبولیت نور هم سیوا شو نو بیا دې فتحې نه څو ورځې بعد ابن تیمیه رحمه الله د لښکر سره شو او په دغه علاقو باندې حملې وکړلې په کومه علاقې چې شیعاګانو اوسېدل اسماعیلي او هغوی ملګرتیا اختیاره کړې وه د تاتارو سره کله چې هغوی حمله کړې وه په شام باندې نو هغوی له ادب ورکړو هغوی باندې جزیه مقرر کړه او د هغې نه بعد واپس راغی عموي مسجد ته وایي دغه زمانه کې ابن تیمیه رحمه الله یو کتاب ولیکو په عقیدې باندې او دغه کتاب د وجې نه علما راپاڅېدل په ده باندې سخت ردونه وکړل تر دې چې د مصر بادشاه سلطان رکن الدین راولګېدو ده پسې سوال جواب وکړو چې ته راشې مصر ته او بحث وکړه د علماو سره مناظره وکړه ابن تیمیه رحمه الله د خپل ورور عبدالله عبدالرحمن سره شو او راغی مصر ته په مصر کې چې کله عدالت ولګېدو په ابن تیمیه رحمه الله خپل خبره شروع کړه او دا یې ویل چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعینه دا خبره کوله په دغه دوران کې قاضي راولګېدو او ده ته یې ویل چې ته موږ د خطبې دپاره نه یې راغوښتې بلکې خپله خبره واضح کړه طبعا اعتراضونه دي د هغې جواب وکړه ابن تیمیه تپوس وکړو چې زما خصم کم یو دی هغې ورته یو کس وښو چې دا دی او وی قاضي کم یو دی وی قاضي هم دغه دی ابن تیمیه په ده باندې رد وکړو چې ته څنګه زما خصم هم او زما لپاره قاضي هم حالانکې دا د اصولو خلاف خبره ده و دې د وجې نه هغوی ډېر زر په غوسه کې راغله او ابن تیمیه رحمه الله یې جیل ته واچو نو په مصر کې ابن تیمیه رحمه الله قید شو او د څه زمانې پورې خپل هغه وخت په جیل کې تېر کړو او څو کاله بعد بیا هغه ته رهایي میلاو شوه ابن تیمیه رحمه الله چې کله ازاد شو د جیل نه نو هغه په دغه مصر کې خپل عداوت دوباره شروع کړو مدرسو جوماتونو ته به ورتلو ځې پسې به یې خلکو ته بیانات او تقاریر کول او د هغې نه بیا لږ زمانه بعد دوباره راغی دمشق ته نو دغه شان د ابن تیمیه رحمه الله ټوله زندګي په سفرونو کې تېره شوې ده مصر ته او شام مصر او شام
ډېر وجې نه هغه نه دی وزګار شوی واده ته، هغه واده نه دی کړی په خپل ژوند کې او نه د ځان نه وروسته اولاد پرېښودی دی، د هغه بچي نشته. نو کله چې ابن تیمیه راغی شام ته نو هغه دوباره خپل هغه کار شروع کړو او په دغه دوران کې ډېر راولګېدو، مکمل یو کتاب یې ولیکو، فتاوی ولیکله کوم چې نن مشهوره ده په مجموع الفتاوی باندې. نو دغه شان ابن تیمیه د شام په دغه علاقه کې په خپل کار کې مصروف و. په دغه دوران کې بیا بله مناظره وشوه د دغه زمانې د علماو سره او د هغې په نتیجه کې د مصر چې کوم سلطان و هغه فیصله وکړله د ابن تیمیه رحمه الله په خلاف باندې او دا یې ویل چې دې جیل ته واچولی شي. د ابن تیمیه په خپله زندګۍ کې تقریبا 15 ځله جیل ته اچولی شوی دی. نو دغه شان په آخري ځل باندې دې جیل ته راوستی شو او د دمشق چې کومه قیله وه په هغې کې بند کړی شو. ابن تیمیه په دغه جیل کې موجود و، کتابونه به یې لیکل، خلک به د ده خواله راتلل او په جیل کې به یې د نه زده کړه کوله. وایي په دې جیل کې موجود و او په دغه دوران کې د یو کتاب ولیکو او دا کتاب یې د یو کس په خلاف لیکلی و چې هغه حکومتي سطحه باندې قاضي و. کله چې هغه ته دا خبر راورسېدو نو دغه قاضي ډېر په غوسه کې راغی او د بادشاه نه یې دا درخواست وکړو چې د ابن تیمیه رحمه الله نه دې دغه قلمونه واغېستلی شي په جیل کې. نو دغه شانتې وشوه. د ابن تیمیه رحمه الله سره چې کوم کتابونه موجود و دغه ټول کتابونه او قلمونه د نه واغېستلی شو. دغه وجې نه ابن تیمیه رحمه الله ډېر زیات خفه شو خو بیا هم خپل هغه کار جاري وساتو. په دې حالت کې هم د په کپړه باندې لیکل کول، په دیوال به لیکل کول، یا به څه کمر میلاو شو په هغې به لیکل کول او چې داسې به نه وه نو یو کس ته به زباني یو کتاب یادو. نو دغه شان په د آخري عمر کې د خلکو د زیاتې په ده باندې ډېر زیات سیوا شوی و. تر دې وایي کله چې ابن تیمیه د جیل ته راتلو د دمشق دې قیلې ته او هغه بس دروازه بنده شوه نو هغه دا خبره وکړه چې فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ابن تیمیه د دې خبرې مقصد دا و چې دغه جیل چې دی ظاهر په دې کې عذاب دی لیکن دننه په دې کې رحمت پروت دی. ابن تیمیه به دا خبره کوله چې زما دشمنان زما سره څه وکړي که ما چېرته قتل کړي نو دا زما لپاره شهادت دی او زه دې طلب کوم د الله نه، او که چېرته دا خلک ما جلا وطن کې بهر مې وشړي نو زه به لاړ شم په دنیا کې به وګرځم او د الله پرې ځمکه باندې به د هغه بندګي وکړم، او که چېرته دا خلک ما جیل ته واچوي نو په جیل کې زه خوشحاله یم، زه به په خلوت کې یم، په دې کې به د الله بندګي کوم. د ابن تیمیه رحمه الله په خپله زندګۍ کې ډېر کتابونه لیکلي دي، ډېر علم یې راجمع کړلی په خپل کتابونو کې، او بعضې خلک وایي چې دا کتابونه 600 یا 700 جلدو ته رسېږي چې اکثر په هغې کې ضایع شوي دي او بعضې په هغې کې موجود دي. نو په دې جیل کې د ډېرو سختو او تکلیفونو د وجې نه د ابن تیمیه رحمه الله هغه جسم ډېر کمزوری شوی و او بیماري هغه ته لاحق شوې وه، تر دې چې د ذوالقعدې په 20 تاریخ 728 هجرۍ کې ابن تیمیه رحمه الله په دغه جیل کې وفات شو. روایاتو کې راځي ابن تیمیه رحمه الله په جیل کې موجود و او دغه دوران کې هغه 80 ځله د قرآن کریم ختم وکړو. وایي په آخري ځل باندې چې کله قرآن کریم ختموو هغه دې آیت ته راورسېدو چې ان المتقین فی جنات ونهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. وایي دا آیت یې وي او په دغه دوران کې دغه نه روح واغېستلی شو او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کوم چې د خپلې زمانې یو اوچت عالم و هغه دې دنیا نه رخصت شو. ابن تیمیه رحمه الله د وفات دا خبر په خلکو کې ډېر زر خور شو. تقریبا وایي ماسپښین لمانځه نه بعد هغه له غسل ورکړی شو او ویلی کېږي چې تقریبا د 1 لاکه پورې خلک جنازې لپاره راغونډ شوي وو، ماشومان او زنانه بره کورونو ته ختي وو او دغه ځینې د خلکو ننداره کوله. او بیا وایي چې شیخ الاسلام باندې مازدیګر لمانځه نه مخکې جنازه وکړی شوه او دا جنازه بعضې وایي چې ابن القیم رحمه الله کړې وه، کوم چې د یو مشهور شاګرد دی او غزال یو شیخ الاسلام دی. بیا د مازدیګر لمانځه نه مخکې په ده باندې جنازه وکړی شوه او بیا په دمشق کې د جامع اموي سره خواته یو مقبره ده په هغې کې د خپل ورور سره خواته ښخ کړی شو، یعنې مازدیګر لمانځه نه مخکې. ابن تیمیه رحمه الله د ځان نه وروسته غټه علمي ورثه پرېښودې ده. تاسو اندازه دې نه لګولی شئ چې د هغه شاګردان ابن کثیر رحمه الله کوم چې اوچت عالم دی هغه هم غټ غټ کتابونه لیکلي دي، او دغه شان ابن القیم رحمه الله هغه یو مشهور انسان دی، او بل امام ذهبي رحمه الله د اوچت علما د ځان نه وروسته پرېښودي. ابن تیمیه رحمه الله یو ناشنا انسان دی، د ځان نه وروسته ډېر لوی تاریخ پرېښودی دی او په دې کې ډېر غټ عبرت پروت دی، خاص کر د علماو دپاره چې د یو عالم دپاره دا کافي نه ده چې هغه د عوام ته صرف مسایل بیان کړي، بلکې کله چې په دغه عوام باندې مشکل حالات راځي، کله دغه مسلمانان ځورېږي او دې عالم سره طاقت وي دوی به د هغې مخنیوي کوي، د هغې نه به ظلم منع کوي، د هغو سره به ولاړي. نو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د زندګي څومره قیمتي وه او څومره لوی میراث یې پرېښودی دی د امت مسلمه دپاره، د هغې اندازه دې خبرې نه لګي چې د هغه د وفات نن څه له پاسه 200 کاله پوره شو، لیکن بیا هم د هغه نوم ژوندی دی په خلکو کې. په دې زمانه کې به داسې علما نه موجود چې هغه به د هغه کتابونو نه فایده نه اخلي،
یعنې د ځان نه وروسته یو ناشنا علمي میراث پرېښودی دی. ابن تیمیه رحمه الله باره کې راځي چې هغه وایي درمیانه قد والی انسان و، نه ډېر دنګ و نه ډېر چیت، د رنګ نه غنم رنګ و، نه تک سپین او نه تک تور، بلکې دی په مابین کې. وایي دا سترګې داسې وي ته به وایي دا ژبه ده، خبرې کوي، په خبرو کې فصیح انسان و، ازادي خبرې به یې کولې، په خبرو کې اثر موجود و چې خبرې به یې کولې په مخاطب باندې به یې اثر کوو. دغه شان عاجز انسان و، تقوا او انکساري پکې په اعلی مرتبه کې موجود وه، صدقې به یې کولې ډېرې. وایي د باره کې راځي ابن تیمیه رحمه الله پیرا په لاره کې یو غریب سره میلاو شو، په د هغه سره خبرې کولې او لږ وخت بعد ابن تیمیه رحمه الله یو کوټ اغوندلی و، هغه یې ویستو او دغه غریب له یې ورکړو. الله سبحانه وتعالی دې رحم وکړي په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باندې او د هغه چې د آخرت کوم ژوند دی هغه دې الله د فراخو وکړي. آمین.